طالبانو ته د عمران خان سخت اخطار. پاکستان څنګه له افغانستان سره پولې تړي؟ عمران خان تازه طالبانو ته څه ویلي دي؟ جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. عمران خان تر دې وړاندې هم افغانستان په هکله د خپلې روښانه پالیسۍ په هکله خبرې وکړې او ویلي دي که چیرې طالبان د زور له لارې واک ته ورسیږي نو دوی به ورسره خپلې پولې وتړي. د ویلي که چیرې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شي نو پوځ به کوم اقدام نه کوي، ولې له افغانستان سره به هرومرو خپلې پرانیستې پولې وتړي. عمران خان د اوسني افغانستان د اقتصادي مهموالي په هکله هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې پاکستان له مرکزي اسیا سره ښو سوداګریزو اړیکو ته ژمن دی او د دوی به د افغانستان لارې د دې سیمې له هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې ولري. عمران خان دا هم په اندېښنه سره د افغانستان په هکله ویلي که چیرې حالات داسې دوام پیدا کړي نو دا هیواد به یو ځل بیا په کورنیو جګړو کې ښکېل شي. د افغان چارواکي پر پاکستان شکی وبلل خو زیاته یې کړه چې پاکستان هر وخت د افغان سولې په برخه کې خپله هڅه کړې ده. پاکستان په دې وروستیو کې داسې پتیلې ده چې د افغان سولې له پروسې څنډې ته شوی، ځکه نو یې هلې ځلې پیل کړي او د سیمه ییزو او لویو درواغو په ویلو سره غواړي یو ځل بیا د سولې په پروسه کې پوره ونډه ورته ورکړل شي. د پاکستان پر ځای اوس افغانستان نور بدیلونه لري چې د سولې روان بهیر کې کولی شي ښه رول ولوبوي. پاکستان له طالبانو سره د هند اړیکو نور هم متاثره کړی دی او له لومړي وزیره تر نورو چارواکو اوس هر زیان منلو ته چمتو دی تر څو په دې پروسه کې بیرته شریک کړی شي. عمران خان تر دې مخکې ویلي و چې هیواد یې افغانستان مقابل کې د خپلو د کلونو ستراتیژي بدلوي او له هر څه له سره سموي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.